سلامونه ګرانو خوږو دوستانو، پس له یوې اوږدې مودې څخه بیا تاسو په خدمت کې یم. د یو څه مشکلاتو او مصروفیتونو له وجې مې ونه سو کولی چې ویډیو وختي اپلوډ کړمه، خو خیر بښنه راته کوئ. او نن مې وغوښتل چې د جرمني یا الماني ژبې د زده کړې په لړۍ کې یوه نوې لړۍ د وربس یا فعلونو او یا هم افعالو درته جوړه کړم. پس له دې غواړم چې یو څو ویډیوګانې د افعالو یا فعلونو په هکله درته اپلوډ کړم، چې په هغه کې به زه تاسو ته هغه مهم فعلونه درته معرفي کړم تر څو تاسې زده کړئ او استفاده ترې وکړئ. دا فعلونه به زه داسې تاسو ته معرفي کوم چې اول به تاسو ته زه هغه فعل وایم، درته معنا کوم به، او بیا به هغه په دریو زمانو کې چې هغه کومې مهمې زمانې دي چې یو پریزنس ده یا د حال زمانه یا اوسنۍ زمانه، او دویمه پریتیغیتوم ماضي یا تېره سوې زمانه ده، او دریمه پرفکت نقلي زمانه یا حال کامل زمانه یا زمان حال کامل چې په دري ژبه کې موږ تاسې ورته وایو. دغه درې زمانو کې به د هغه استفاده هم درته لیکم او درته وایم. پریزنس زمانه خو موږ تاسې پېژنو، هغه زمانې ته وایي چې یو کار په اوسني حالت کې روان واوسیږي او رواني او جاري، داسې په لنډ ډول یې که درته معرفي کړم د زمانې. همدارنګه پریتیغیتوم یا ماضي زمانه یا تېره شوې زمانه هغه زمانې ته وایي چې یو کار په تېر وخت کې اجرا سوی او سوی. او همدارنګه پرفکت زمانه، نقلي زمانه یا حال کامل زمانه که چیرې د ده په هغه اصلي یا کره پښتو کې نوم مو زده وي نو مهرباني وکړئ لاندې په کمنټ کې ما ته هم ولیکئ تر څو زه هم در څخه زده کړمه. پرفکت زمانه هغې زمانې ته وایي چې یو کار په تېره زمانه کې یعنی په ماضي زمانه کې شروع سوی او خلاص سوی، خو هغه تېر سوی کار چې اوس خلاص سوی ډېر پخوانی ونه اوسیږي، یعنی اوس خلاص سوی، نو دې ته پرفکت زمانه یا حال کامل وایي. یعنی د حال زمانې سره ورته تړاو ورکولی سو، یعنی اوس کامل سوی یا مکمل سوی دا کار، ډېر وخت نه ده وتلی. راځئ چې په خپلو افعالو باندې شروع کړو او همدارنګه هغه چې کله زده کړو نو شاید د پرفکت زمانې په استفادې نور هم بهتره پوه سو. اولنی فعل د موږ تاسې ده لیانن. لیانن زده کول یا زده کړه کول. زده کړه کولو ته، د یو شي زده کولو ته لیانن وایي. دا ال ده، آی نه ده، او همدارنګه دا یو فعل ده، لغت نه ده. نو فعل په جرمني ژبه کې هغه شروع یې هم په واړه حرف سره کېږي، یعنی غټ ال دلته موږ نسو لیکلی ځکه ما دلته غټ ال نه ده لیکلی. لیانن هغه صحیح تلفظ یې ده. لرنن هم بعضې خلک وایي چې اشتباه نه ده، د لهجې خبره ده. په بعضې منطقو د جرمني کې د خلکو لهجه یو څه بدله ده، لکه د بایان فرض مثال منطقه کې، نو هلته خلک لرنن ورته وایي چې هغه هم لکه څنګه مې چې ویلي اشتباه نه ده. نو لیانن یا لرنن زده کول یا زده کړه کولو ته وایي. دا د موږ فعل سو. اوس راځو په درې واړو زمانو کې زده کوو چې په حال او ماضي او همدارنګه حال کامل زمانې کې دغه د لیانن فعل څنګه استفاده کولی سو او څنګه یې ویلی سو. ایش لیانه، ایش یعنی زه، لیانه زده کړه کوم، دا د موږ حال زمانه ده. ایش لیانه زه زده کړه کوم.
دا سوال موږ د حال زمانه ماضي یا تېر سوي زمانې کې څنګه وایو. دا د lernen فعل ich lernte ich lernte ت او ای اضافه کیږي دلته د ای نه مخکې یو تی راځي یا ټي په انګلیسي کې ورته وایي. ما زده کړه کوله یعنی په تیره زمانه کې تیر سوي وخت کې ماضي زمانه زمان ما لیکلی خو هدف مې ترې زمانه وه زمان په دري کې ورته وایي که نه. ښه او همدارنګه پرفیکټ کې د lernen حرف څنګه استفاده کیږي. ich habe gelernt ich habe gelernt یا gelernt ما زده کړه وکړه. دا زموږ نقلي زمانه یا حال کامل زمانه ده یعنی ما زده کړه وکړه دا زده کړه د کړې ده خو لکه څنګه مې درته ویلي دا کار اوس خلاص سوی. پرفیکټ زمانه حال کامل هم دغه ته وایي چې یو کار په ماضي کې شروع سوی او خلاص سوی. ich habe gelernt همیشه دا د ګ او ای چې یو ویرب سره یا فعل سره وګورئ نو پوه شئ چې هغه پرفیکټ زمانه ده. gelernt همیشه ګ او ای دی هغه فعل مخکې راځي په پرفیکټ زمانه کې. دا د پیژندنې طریقه ده. په لنډ ډول داسې پیژنو چې همیشه ګ او ای راغلي نو باید پوه شو چې دا پرفیکټ زمانه ده. ښه بل مثال ته راځو بل فعل ته sprechen sprechen خبرې کول. ich spreche زه خبرې کوم حال زمانه. ich sprach ما خبرې کولې ماضي. ich habe gesprochen ما خبرې وکړې نقلي زمانه یا حال کامل. ich spreche ich sprach ich habe gesprochen بیا وګورئ ګ او ای راغلي دي gesprochen یعنی پرفیکټ زمانه. دریم فعل موږ تاسو ده kommen kommen راتلل ich komme زه راځم. ich kam زه راغلی وم ماضي یا تېره سوې زمانه. ich kam ich bin gekommen زه راغلم حال کامل یعنی په ماضي کې دا کار شروع سوی او خلاص سوی هم ده خو اوس خلاص سوی. ich bin gekommen. arbeiten یا arbeiten د ار یا ری ویلی شي او همدارنګه نشي هم ویلی کې پرېږدي یا ډېر ضعیفه ووایه هم صحیح ده. arbeiten یا arbeiten کار کول. ich arbeite زه کار کوم حال زمانه. ich arbeitete ما کار کوو یعنی پخوا مې کار کوو اوس نه کوم ماضي زمانه. ich habe gearbeitet ما کار وکړ حال کامل زمانه. زموږ پنځم او آخري فعل wohnen اوسېدلو ته وایي wohnen. ich wohne زه اوسېږم حال زمانه. ich wohnte زه اوسېدلم یعنی پخوا اوسېدلم اوس نه اوسېږم ماضي زمانه. ich habe gewohnt ګ ای تم پام ده نو دا به کومه زمانه وي پرفیکټ زمانه یا حال کامل زمانه یا نقلي زمانه. زه واوسېدم دلته یو واو پاته ده اوس به ورته ولیکو زه واوسېدم یا واوسېدلم.
دا و زموږ هغه یو څه مهم افعال یا فعلونه درته مو ویلې. په نورو ویډیوګانو کې به نور فعلونه هم در زده کړم. په دې هیله چې ویډیوګانې در سره تعقیب کړئ، دا چینل نورو ته هم ورسوئ، در سره سبسکرایب یې کړئ، ویډیو در سره همیشه لایک کوئ دوستانو، او کمنټ لاندې لیکئ هر څه نظریات مو سي ما سره شریکوئ، او زه به بیا کوشش وکړم چې نورې ویډیوګانې هم درته جوړې کړم تر څو تاسې استفاده ترې وکړئ او جرمني ژبه مو لا نوره پیاوړې او قوي کړئ. مننه.